السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو هیله ده چې روغ جوړ به یاستئ او د صحت جامې په تن وي. ملګرو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاست او زموږ چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره بیل ایکن باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې اپډیټ ستاسو پورې په وخت ورسیږي. زه یم برات درمان، تاسې ګورئ درمان خان ټیکنیکل یوټیوب چینل. راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو نن مې یو داسې اپلیکیشن درته راوړی دی چې بالکل مفتې افغانۍ ورکوي. دلته به تاسې راسئ، اپلیکیشن به راخلاص کړئ. اپلیکیشن چې کله راخلاص کړ دلته تاسې ته سروېګانې درکوي. سروې به حل کوئ، وروسته تاسې ته 2.5 افغانۍ په سروې باندې درکوي. نو ملګرو دلته ما روپۍ جمع کړي دي. زه غواړم چې دغه خپل سیم ته ولېږم، ثبوت سره یې ولېږم. تاسې به وګورئ چې زما سیم کارت ته دغه روپۍ راځي، یا دا اپلیکیشن حقیقي ده که غیر حقیقي ده. نو ملګرو دلته زه کلیک ورباندې کوم، دغلته رالاندې پیسو خواته دغه لاندې شین بټن چې تاسې وینئ دې باندې تاسې کلیک وکړئ. دلته کله تاسې کلیک وکړ دغه ملګرو روپۍ راواړولې چې زما سره 446 افغانۍ دي فلحال. زه غواړم چې دغه خپل سیم کارت ته ولېږم. دغه پیسې تاسې وینئ، زه غواړم دغه خپل سیم ته ولېږم. نو دلته به تاسې کلیک ورباندې وکړئ. مخکې له دې چې زه کلیک ورباندې وکړم تاسې به د دې ثبوت وښیم چې زما طرف سیم کې څو افغانۍ دي. دلته به د ډایل پیډ خواته راسم. دلته به تاسې چیک کوم چې زما سره اوس په سیم کې څو افغانۍ دي. دلته زه دغه اوکې کوم. دغه ده ملګرو تاسې وینئ چې راوړلې زما سره 2 افغانۍ دي. 2 افغانۍ تاسې وینئ. اوس زه غواړم چې سیم ته دا پیسې ولېږم. دلته به تاسې راسئ د اپلیکیشن خواته. کله چې اپلیکیشن خواته رالاستئ دلته ما الریډي نمبر ورکړی دی، تاسې به هلته نمبر ورکړئ. زه په تایید باندې کلیک وکړم، د پیسو ایستلو باندې به کلیک وکړم. دلته وینئ ما ته یې راوړی سلام نمبر. سلام سیم ته زه غواړم پیسې ولېږم. دلته به خالي په تایید باندې کلیک وکړم. کله مې تایید باندې کلیک وکړ دغه د لوډینګ په حالت کې شوې. دلته ملګرو دا تاسې وینئ چې لوډینګ په حالت کې ده. هلې ما ته ولیکل شو چې ایا تاسې غواړئ چې دا روپۍ تاسې سیم ته ولاړ شي که نه. زه ورته وایم چې هو. نو په هو باندې کلیک کوم. دلته ملګرو تاسې وینئ چې دا په پینډینګ کې روانې شوې، یعنې ما سیم کارت ته فلحال نه دی راغلی، اوس پینډینګ کې دی، اوس به سمدلاسه راورسېږي. دغه وینئ تاسې وینئ چې 19 افغانۍ ما سره پاتې شوې په اکاونټ کې. دلته به زه تاسې دغه ریفریش کړم. دغه ما ته یې بشپړ ولیکو. دلته اوس ما ته میسیج هم راسي. دغه ملګرو وینئ دغه بشپړه شوې او دلته پاتې شوې څو شوې 19 افغانۍ. دا وینئ میسیج هم راغی. تاسې میسیج ولیدو چې میسیج ما ته راغی او ما ته یې روپۍ راولېږلې. کمپنۍ لخوا چې کومې افغانۍ وي هغه ما ته رالې. ملګرو دغه یو حقیقي اپلیکیشن ده. له دې سره کار وکوئ، سوالونه ورحل کړئ، سروېګانې درکوي. سروې په سر باندې 2.5 افغانۍ دي. تاسې هره ورځ کولی شئ 2 یا 3 سروې حل کړئ. ملګرو دلته اوس زه تاسې بیا هم ثبوت سره ښیم چې ایا زما سیم ته په رښتیا ډول راغلی که نه دی راغلی. دا میسیج هم تاسې کتلی شئ. دغه میسیج ما ته هم راغلی ده. زه بیا میسیج هم درته خلاص کړم چې ما ته همدا اوس تاریخ هر څه تاسې کتلی شئ. دغه د ملګرو زه به تاسې میسیج راواړم. دغه میسیج ده، هر څه تاسې کتلی شئ، وخت، تاریخ، هر څه کتلی شئ چې اوس په سکرین کې ما ته پیسې رالې. دلته دا وینئ دغه ده. زه به تاسې اوس دا هم چک کوم چې زما سره په سیم کې اوس څو افغانۍ شوي دي. دلته ورته ګوره. زه به اوس راسم ډایل پیډ ته. ډایل پیډ ته چې رالم زه به سلام نمبر ورته ووایم، دغه کوم د پیسو نمبر چې دي دا مې ورته وویلو. دغه د ملګرو ما ته یې راوړولې 419 افغانۍ دي. 419 افغانۍ زما سره په سیم کې موجودې دي او 19 افغانۍ په اکاونټ کې موجود دي. ملګرو دغه یو حقیقي اپلیکیشن ده. تر بلې ویډیو پورې مې په خدای سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.